د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان کډوالو په وروستیو ستونزو او د ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په ایران کې د یو شمیر ایرانی اوسیدونکو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د رپوټونو د خپرېدو او په کابل او هرات کې د ایران سیاسي نمایندګیو پر وړاندې د افغانانو د لاریونونو وروسته تیر ماښام د اپریل په 18مه د وري په 9 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالهیان په ټلیفون کې خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو خواو د نوم د اخیستو پرته ځینې مغرضې کړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لپاره په هڅو تورنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه خبرو په اړه خبریالانو ته ویلي چې دواړو خواو په دغه ټلیفوني خبرو کې په ایران کې د افغان مسافرو او مهاجرو پر عمومي ستونزو، وروستیو پیښو، دوه اړخیزو اړیکو، ډیپلوماتیکو استازولیو او ډیپلوماتانو د امنیت، سوداګرۍ، اقتصادي او ځینو نورو موضوعاتو باندې په تفصیل خبرې کړې دي. ښاغلي تکل وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو د دوی یو پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړونده موضوعاتو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې ځینې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې د رسنیو په کارولو سره د افغانستان او ایران ولسونو ترمنځ کرکه او نفرت ایجاد کړي او تاوتریخوالي ته لاره هواره کړي. د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لوریو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي ترڅو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد او واټن رامنځته کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.